حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې داسې هم کیږي چې یو انسان مور او پلار یا دواړه یا یو پاغي کې د وفات شي د مور او پلار نه او اولاد په دغه په ژوندۍ کې دغه نافرمانی کړی وي او دغه د رضامندۍ نه محروم شوی وي یعنی مور او پلار خپه کړی وي یو یا دواړه لیکن دغه اولاد چې د پلار مرشي امور او دغه د انتقال د مرګ نه بعد په صحیح زړه سره دغه د پاره د خیر د رحمت دعاګانې غواړي د بخشش د مغفرت دعاګانې ولا غواړي او په دغه طریقې سره د خپل قصور او د نقصان تلافي کوي چې د مور او پلار یو یا دواړه خپه کړي او سمړي دي غواړي چې هغه تلافي وکړي او هغه قصور رابط تر پوره کړي نو الله تعالی په دغه نافرمان اولاد دا فرمان بردار کړي او بیا به د مور او پلار چې کوم نافرمانی کړي دا د هغې د وجې چې کوم عذاب دی هغه نه به الله بچ کړي د دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی محترم مسلمانانو ورونو نو دې حدیث نه په واضحه دا خبره معلومه شوه چې یو سړی مور او پلار خپه کړي وي او به وفات شوي مور او پلار یو یا دواړه خپه ترې نه تللي اوس دا غواړي چې دغه خپه پلار یا مور خوشحاله کړي نو د هغه د مر نه بعد د خپل مور او پلار دپاره دعاګانې د مغفرت دعاګانې بخشش ښه په عاجزۍ سره الله نه غواړي چې الله زما مور او پلار ته مغفرت وکړه هغو ته بخښنه وکړه یا الله زما مور او پلار باندې داسې مهربانه شه لکه څنګه چې په ما باندې مور او پلار په ماشوموالي کې مهربانه و داسې مهرباني پرې وکړه رب کریمه نو ته چې دا دعاګانې په صدق دل سره الله نه غواړي چې زما مور او پلار مغفرت نصیب کړي زما مور او پلار وبخي د هغو صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي نو ته به فرمانبرداره جوړ شوي ته به تابعدار اولادو کې راشي او تا چې کوم د مور او پلار نافرماني د هغوی په ژوند کې کړې ده د هغې د وجې نه چې کوم عذاب تا ته درکولی شو د هغې نه به دې الله وساتي الله به دې بچ کړي د دې وجې نه محترم مسلمانان ورونو کې چا د مور او پلار وفات شوي وي او خپتې تللي وي نو اوس له دعاګانو ته زور ورکړي دعاګانې پسې کوئ خیراتونه پسې کوئ صدقې جاري پسې کوئ نو الله به ستا مغفرت نصیب کړي الله به تا ته هغه ګناه چې تا د مور او پلار نافرماني کړي هغه به الله درته معاف کړي والله به ستا مغفرت نصیب کړي محترمو مسلمانانو ورونو تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نور مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ والسلام د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي